د مالیې وزارت په وړاندیز او د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د رستورانټونو انتفاعي مالیې د ګاز او تیل پمپ سټیشنونو د ثابتې مالیې په برخو کې د پام وړ کمښتونه رامنځته شول. غونډه چې د امارت د رسنیو په مرکز کې جوړه شوې وه، پکښې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د عوایدو او ګمرکونو معین حاجي عبدالقاهر حاجي ادریس، د رستورانټونو، ګاز او تیل پمپ سټیشنونو استازو او د یو شمېر اماراتي او خصوصي ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. په پیل کې د عوایدو او ګمرکونو معین وویل د افغانستان د اسلامي امارت کلي پالیسي او تګلاره د خپل ملت او ولس سره پر شفقت او مهربانۍ ولاړه ده. د افغانستان د اسلامي امارت کلي پالیسي او تګلاره د خپل ملت او ولس سره پر شفقت او مهربانۍ ولاړه ده. په ځانګړي ډول یې د مالیاتو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړي دي. وروسته د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وینا وکړه او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت په هره برخه کې ژمن دی چې له ولس سره اساني وکړي، نو له همدې امله مخکني او اوسني معافیتونه او کمښتونه یې ښه ثبوت کیدلی سي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د اتحادیو استازو ویناوې وکړې. په اوسنیو مالیاتي کمښتونو یې له اسلامي امارت څخه خوښي وشوه. ما در کل از خود امیرالمومنین صاحب حفظ الله، تمام اعضای محترم کابینه، خصوصا جناب حنفی صاحب وزیر صاحب مالیه و همچنان وزرای محترم سکتوری و بخش ریاست عمومی عواید و معینیت عواید جهان سپاس و تشکری میکنم. او د خصوصي سکتور سره د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. برادران نهایت عزیز، این مالیه‌ای که از ملت افغانستان ما کوشش میکنیم که هیچ مالیه از هیچ کس گرفته نشود، اما مقدار کم مالیه‌ای که از کسایی که وس و استطاعت دارند از اونها گرفته می شود، این به خاطر از این است که شما باید آگاهی داشته باشین. اطفال ما و شما همه میرن در مکاتب و الحمدلله در بخش ابتدایی خود تا حال میلیون ها دخترکای ما و شما و اطفال ما و شما در ابتداییه و متوسطه و لیسه و همچنان در تعلیمات تکنیکی و مسلکی در پوهنتونها درس میخوانند. معاش استادها اینمی از مالیه‌ای که از شما گرفته می شود در معاش اینمی استادها پرداخت می شود. د نن ورځې غونډه چې اوس موږ او تاسو سره راټول سوي یو، د مالیې وزارت په وړاندیز او د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم او هدایت پر اساس د مالیاتو په برخه کې د دوو نویو رامنځته شوو کمښتونو په اړه ده، چې یو یې د ګاز او تیل پمپ سټیشنونو د ثابتې مالیې او بل یې د رستورانټونو د انتفاعي مالیې په برخه کې دي. نوي فرمان په اساس د ټولو هوټلونو څخه 2% انتفاعي مالیه اخیستل کیږي، چې دا د دوی لپاره یو لوی سهولت دی. او بل سهولت د ګازو او تیلو پمپ سټیشنونو د ثابتې مالیې په برخه کې رامنځته شوی دی، چې مخکې به د ګازو او تیل پمپ سټیشنونو له پی لیټر څخه 80 پوله یا 0.6 افغانۍ اخیستل کېدلې، چې اوس د نوي فرمان پر اساس دغه 80 پوله 10 پولو ته راکمه شوې ده، چې 0.3 افغانۍ کیږي. ډېر خوشحاله یو جناب محترم حنیفي صاحب چې تاسو زموږ سره همکاري وکړل او زموږ غږ مو واورېدی او موږ سره مو یو خاص سهولت وکړي چې تاسو یادوري وکړله، حتی زموږ مالیات مو د 80 پوله څخه په 10 پولو ته راکښته کړي. مخکې در دې هم تاسو موږ سره بالخصوص د تانکي تیلو په بخش کې کومک کړی و، چې هغه پر موږ باندې 100 پوله د انحصاراتو وه یا په یو حساب باندې د نفت و ګاز دولتي شرکتو وه، چې هغه هم تاسو کومک را سره وکړي چې هغه مو و سرحداتو ته انتقال کړله. بیا هم تاسو څخه ډېر تشکر، خدای تعالی دې په خپل دربار کې اجر عظیم درکړي. ما برای ما اینمی سهولت آمده. ما بعد از این 2% میتیم و خواهشم از تمام رستوراندارای ما، از تمام رؤسای اصناف ما، از تمام رؤسای صنفایی که ما از ولایت تشریف آوردن، از ایران تشریف آوردن، از غزنی، از پروان، از قندوز، از مزار، از جلال آباد، از تخار و از تمام ولایت که آمدن. دوستای عزیز، یک قدر ترحمی که میشه
این بالای ملت میشه و ذریعه ما میشه. وقتی که میشه ما هم باید مالیه صادقانه بدیم، بیلانس صادقانه پیش کنیم و انشالله که ای اگر واقعا ما بتیم یا برتان بگویم که انشالله ما به زودترین فرصت کشور ما خودکفا میشه. وروسته غونډه د دعا په کولو پای ته ورسېده. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.